بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. رواه الترمذي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام منگو تاسو ته د هغې اخلاقو د هغې عاداتو ارشاد رهنمایي کوي چې په هغې کې زموږ او د ستاسو د دنیا او د آخرت کامیابي ده. د دنیا کامیابي دا ده چې د خلکو ترمنځ الفت، محبت او یووالی پیدا کوي. د آخرت کامیابي دا ده چې د الله رضا او په جنت کې هغه لوړ مقامات هغه انسان ته پې حاصلېږي. رسول الله سلام فرمایلي چې یقینا په جنت کې کوټې دي. غرف جمع د غرفتون، د غرفتون د کوټې د پاسه بله کوټه، بالا خانه، د هغې د پاسه مثال بله کوټه. نو په جنت کې بالاخانې دي، یو د بل د پاسه کوټې دي، اتاقونه دي چې لیدلی کېږي به د هغې بهر حصه د منځ نه، چې منځ کې څوک ولاړ وي نو بهر حساب ورته ښکاري، او لیدلی کېږي به د دې دننه حصه له بهر نه. که بهر نه څوک ورته ګوري نو دننه حساب ورته ټوله ښکاري. داسې به شفاف د سرو زرو، د سپینو زرو بنګلې وي او اپارتمانونه به وي. نو ولاړ شولو، ودرېدلو. یو اعرابي د غرونو سړی، د بانډو سړی ویې ویل چې د چا دپاره به وي دا اپارتمانونه او بلډینګونه؟ ای د الله رسوله، دا به د چا په قسمت کې وي؟ دا په کوم عمل حاصلېږي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دغه غرف د هغه چا دپاره دي، لمن د هغه چا دپاره دي اطواب الکلام، چې پاکې خبرې کوي، چې څوک پاکې خبرې کوي، پاکیزه خبرې کوي، ښې خبرې کوي. هغه پاکې خبرې او پاکیزه خبرې څه دي؟ چې خلکو ته د قرآن او د الله تعالی د کتاب قرآن مجید او د پیغمبر علیه السلام د احادیثو تدریس کوي او تعلیم کوي. دا پاکې خبرې شوې. دارنګې خلق را بلی د الله دین ته، د الله احکامو ته. دارنګې الله یادوي، سبحان الله، استغفر الله، لا حول ولا قوة الا بالله، تلاوت. دارنګې خلقو ترمنځ جوړ راولي، هغه خبرې د شریعت سره برابرې چې د خلقو ترمنځ جوړ راولي. دارنګې پاکې خبرې کمې وي چې هغه رښتیا وي. ناپاکې خبرې به سره کم وي، ناپاکې، لکه دروغ ویل، د چا پسې شا خبرې کول، عیبونه بیانول، غیبت، د یو خبره بل ته وړل د فساد دپاره، او د کوپر خبرې، د غرب او د شرق خبرې، د عیاشۍ او د فحاشۍ خبرې. دا هغه بدې خبرې دي. نو چې څوک پاکې خبرې کوي، د قرآن او د حدیث تعلیم او تربیه کوي،
دعوت ورکوي خلکو ته د الله دین ته، ذکر کوي، خلکو ترمنځ جوړ راولي، رښتیا خبرې کوي. دویم و اطعم الطعام، دا د هغه چا دپاره دي چې ورکوي خوراک مسکینانو، فقیرانو، نادارو، کونډو، یتیمانو ته. دریم و ادام الصیام، همیشه روژه نیسي. همیشه روژه نیول څه مطلب؟ پر کال کې یوه میاشت د رمضان، بیا په هره میاشت کې 14 14 15 ایام بیز روژې نیول، او د پنجشنبې او د دوشنبې ورځې روژه نیول. دې ته همیشه روژه نیول وایي، داسې دی لکه سړي چې همیشه روژه نیولې وي. بل وصلی باللیل، مونځ کوي په شپه کې، تهجد کوي د شپې په آخره حصه کې، نفلونه کوي. والناس نیام، په داسې حال کې چې خلک ویده وي. نو دغه صفتونه چې په چا کې وو، چې پاکي خبرې کوي، یو، خلکو ته خوراک ورکوي، دوه، همیشه روژې نیسي، درې، او د شپې تهجد و نفلونه کوي، دا څلور. دا څلور صفتونه چې په چا کې وو، نو هغه دپاره په جنت کې دغسې بنګلې و بلډینګونه اپارتمانونه وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.